السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بفتح الزهراء وبالتنات وويل ولهر مؤمن كنر بكرشزي مشلبي تروبات دوی سجدي وكي بهر سجده كي بنزوار دا كلمات وي سبوح قدوس رب الملائكة والروح دا كلمات بنزوار وي او دا دي دو سجدو ما بانس كي يوار آيات كرسي شرف وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک قسم وکړي چې ما د هغه رب قسم چې زه پیدا کړی یم دغه سړی له دغه ځایه نه پورته کېږي اندې نه ولاړېږي که ولاړ شو یعنې دغه سړی چې له دغه ځایه ولاړېږي الله به ورله راپوري والله به د صلح حجو او د صلح عمرو ثواب ورکړي وأعطاه الله ثواب الشهداء الله د شهداو ثواب ورکړي وبعث الله إليه الله جل جلاله به زر ملایکې ولره مقرر کړي نیکۍ به ولره لیکي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره ثواب لري لکه سل مریان چې آزاد کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم الله به مستجاب دعا کې دعا دی الله قبول کړي دعا یې به قبول شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په ورځ قیامت په شفاعت کې پیستین من اهل النار په شپېتو انسانانو کې چې هغه انسانانو قربان مستحقین د دوزخ وي و اذا مات شهیدا کوم وخت مري الله له شهادت مقام ورکړي نو یو حفیظ محترم یو ورقه راستولې وه په دې ورقه کې دغه روایت په پښتو ترجمه لیکل سوی وه کتاب ته حواله ورکړې وه نو ده پوښتنه کړې وه چې دا مذکوره حدیث شریف ستا که یا هغه ورقه مولوي حضرت شاه اخلاقي لیکلې ده نور خو زه نه پېژنم دا خط یې د پېښورۍ خط دی په فتاوای کترخانې جلد اول صفحه 492 باندې حواله ورکړې ما چې فتاوای کترخانې وکتله جلد اول دغه صفحه چې ده لیکلې ده 492 دا حدیث مې نه کې پیدا نو ډېر کوشش مې وکړله ډېر کوشش بعد بیا پر بریالی شومه د فتاوای کترخانې جلد اول لیکلې ده صفحه 492 او دا روایت په فتاوای کترخانې جلد دوم صفحه 346 کې دی دا روایت فتاوای کترخانې د مزمرات څخه ذکر کړی دی فتاوای کترخانې جلد دوم صفحه 346 رقم 2618 فصل نمبر 14 مبحث الوتر فتاوای کترخانې د امام فرید الدین الدهلوي الهندي چې په 916 کې وفات شوی دی د هغه تصنیف دی 900 کاله مخکې وفات شوی نو ده دا پوښتنه کړې ده چې دا حدیث شته او که نشته نو محترمه دا حدیث مو د فتاوای کترخانې کې پیدا کړئ دا شته دلته خبره دغه ده چې دغه لږ عمل او دومره ډېر ثواب دا اوس په راسو دا د الله رحمت دی چې پر موږ کړی ډېر ځله زه په دا د فقه په کتابو کې یو حدیث وویلم باران نه کې سړی د شکمن سي یو وخت زما استاد بیان راته کول دغه وابیان دی سړی پر کتاب یې اعتماده کوي پخوا به هر کتاب چې به یې څه لیکلي بس موږ دا ده لیکلي دي باره شک نه کې راوړېدی نو دلته پاکستان ته چې رالو دا وابیان سره ډېر ورسره باره سړی بې اعتماده کړي پر کتابو باندې نو دا د فقې په کتابو کې چې به یو حدیث رالی ما به ډېر ځله دلیل نه پنیوي کوم وخت مې د حدیث سره شناخت شو د حدیث کتابونه مې زیات مطالعه کړل حتی داسې وخت به م رالی چې د شپې به ما کتاب مطالعه کاوه سهار اذانونه به شروع شو اذان به طالب وکړي زه به له ځای څخه راپورته شم د لمانځه بندوبست به مې وکړي بیخي زیاته مطالعه د حدیثو مې کوله نو بیا مې دا زړه ته وولیدل چې کومو فقهای کرامو په خپلو کتابو کې احادیث ذکر کړي دي دا یې له ځانه نه دي ویلي ډېر داسې حدیثونه وو چې ملایانو به دا نه دی سي دا پلانکی دي دا پلانکی فتاوا ذکر کړي دي خو لیکن ما به د حدیث په کتاب کې پیدا کړي نو دا حدیث فتاوای
فتاوی طرخانیه ذکر کړی دي هغه کوم ورق چې در استولې او په هغه کې هغه صفحې نمبر د کتاب جلد یو ډول و دلته بل ډول دي شاید د ده سره دي هغه پخوانۍ فتاوی طرخانیه زما سره دا نوی چاپ دي فتاوی طرخانیه جلد دوم صفحه 346 مبحث رقم 2618 دا زما سره چې دا د مکتبة سفریه بدیوبند الهند چاپ دی مرکز النشر والتوزیع مکتبه ظفریه بدیوبند الهند نو دا روایت سته الله دې موږ ته فکر راکړي د عمل وکړو الله جل جلاله موږ ته صرف یو بانه غواړي د بخښلو او د جنتو راکولو خو موږ غافل یو هغه کوم شیان چې ډېر فضیلت لري هغه میراشینهار دي دا بدبوی ورته ناست یم راوړي دا نه دي سوي هغه خو دغه بې نصیبه دي د جنت څخه بیا هم نصیب نه وي د دې ښو اعمالو د دې ښو دعاو عبادتو څخه هم بې قسمت دي الله دې مو د دوی له حال څخه وساتي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته